پریشانی در باندې رااله که ټینشن در باندې رااله که خفه وي قرضونه در باندې وو بل مصیبت رالی په مونځ ودرېږه الله سبحانه وتعالی به دې ټینشن ختم کړي خوشحالي به درته الله درکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وجعلت قرة عینی فی الصلاة وی الله زما د سترګو یخوالی په مانځه کې کېښوستی زمونږ پښتانه وی داسې سمې سترګې مې په یخې شوې څه معنا ډېرې خوشحاله کړم که خوشحالي غواړې د ټینشن نه وتل غواړې پریشاني ختمول غواړې په مونځ ودرېږه 2 رکعته الله ته وکته وګوره چې ستا خوشحالي راځي که نه راځي ټینشن دې ختمېږي که نه ختمېږي نو د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله ناکله مختلف روایات دی بلال رضی الله تعالی عنہ ته به فرمایل یا بلال قم فارحنا بها یا بلال فارحنا بالصلاة من ته په مونږ راحت راکا سکون راکا اقامت وکا اذان وکا د دې دپاره چې زړه خوشحاله شي نو مونځ د ژوند د خوشحالۍ د سکون د راحت عظیم سبب دی چې ستا په ژوند کې هره پریشانی رااله هر ټینشن رال موږ انسانان یې معاملات زموږ راځي په موږ کې ډېر خلک قرضداري دي که نه د قرضو د وجې د قرضونو د وجې پریشانه په ټینشن کې بې سکونه دي که نه دي د دې دپاره دې کله مونځ کړي ډېر خلک دي په ژوند کې نور مشکلات دي روزګار یې برابر نه دی اولاد یې نشته نکاحونه یې نشته څومره پریشانیانې دي موږ کله د دې پریشانو د ختمولو دپاره مونځ لاره اختیار کړي چې یو 2 رکعته مونځ وکړو الله ته سوال وکړو موږ ته قرآن کې په سورة البقره کې الله سبحانه وتعالی صریح فرمایلی و واستعینوا بالصبر والصلاة مدد حاصل کوي په مونځ سره او دغه شانتې په صبر سره د آیات معنا دا ده که غواړئ چې د الله مدد حاصل کوي او که غواړئ په پریشانۍ کې الله درته خپل مددونه راولیږي قرضونو نه خلاص کړي پریشانۍ هم ختمې کړي 2 طریقه کاره وکئ یو ده په دې پریشانۍ صبر وکئ د الله د طرفه راغلی زما په صبر دی الله په دې ماله اجر راکوي دویم منځونو ته کار ووایئ فرضي منځونه کوئ د جمع سه منځونه ادا کوئ دغه شانتې کله ناکله د دې پریشانۍ او د ټینشن د ختمولو دپاره عام نوافل هم ادا کوه د دې دپاره چې الله دې ژوند ښایسته کړي نو موږ دا لاره نه اختیارو دویم سبب د ژوند د سکون هغه څه شی مونځ د دې د وجې نه ابن عساکر رحمه الله یو ښایسته واقعه او قصه ذکر کړې په دې تاریخ دمشق کې د فایدې دپاره مې بیان کړو